كل نفس ذائقة الموت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قیامت سخت ورځ وړاندې کوونکی زه ستاسو ورور شاه خالد وطنیار او له تاسو ټولو ملګرو هیله کومه چې یو ځل یې تر اخیره پورې د زړه په غوږونو واروئ. که مو چېرته خوښه سوه دا کیسه بیا یې تر ټولو مسلمانانو پورې ورسوئ. یقین وکړئ په دې کیسه کې زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو لپاره یو لوی د عبرت سبق پروت ده. نو الله تعالی جل جلاله به اسرافیل علیه السلام ته داسې وفرمایي، نو اسرافیل ته به پاک رب داسې فرمان شي، شپېلۍ پک وهه چې وران واړه جهان شي. نو اسرافیل چې دې شپېلۍ ته پوکی ورکړي نو خود پناه به ځناور جن او انسان شي. نو دا ونې د که غرونه دریابونه هېڅ به نه وي، ټوله ځمکه به میدان شي. لمر سپوږمۍ که اسمانونه د که ستوري دوی یو دم به ټول په حکم د سبحان شي. نو هم به ځمکه پناه کېږي سخته ورځ ده، پرښتې به واړه مړې هغه زمان شي. نو جبرائیل که اسرافیل که میکائیل دی او عزرائیل به هم په مرګ باندې ناتوان شي. نو 40 کاله به چاپیره خاموشي وي، بیا پیدا د اسرافیل به جام جان شي. پاک الله به ملایک هم بیا ژوندي کړي، پس د هغې به پیدا ځمکه اسمان شي. هېڅ به پاتې نه شي بې د رب د ذاته. بیا په ځمکه به 40 ورځې باران شي، دا باران به د منۍ په شانې اوري، را پیدا به داریوان د استخوان شي. نو په اول د شا اډوکی پیدا کیږي، بیا به نور اډوکې دوی سره نیلام شي. لاس او پښې د که پونډۍ که نور وجود دی ټول یو ځای به په قدرت د پاک منان شي. بیا به غوښه پوست په جسم باندې خیږي، څرنګ مړ چې وي نو بیا به هغه شان شي. او لکه څوک چې نوی مړی کېږدي ګور کې په خپل شکل زوړ به زوړ وي، ځوان به ځوان شي، لیکن دوی به لا په ځمکه کې درون وي. لکه څوک په خوب وي دو امن امان شي. نو اسرافیل به دوباره شپېلۍ په خوله کې ټول روحونه به شپېلۍ کې مکینان شي. نو اسرافیل ته به پاک رب وایي بیدار شه، نو شپېلۍ پکه چې ژوندي خوردو کلان شي. نو ښه په زور به اسرافیل به پوکی ورکړي، نو ارواحان به خپل جسم ته روان شي. نو لکه څرنګه ملخان چې الوتل کړي نو د شپېلۍ نه به روحونه ټول پویان شي. نو هېڅ یو روح به خطا لاړ نه شي له جسمه، نو خپل جسم کې داخل به ارواحان شي. نو په قرآن کې د دې ذکر کړی رب دی، نو بیا به مرګ نه وي، دا ژوند به جاویدان شي. نو د درېیمې شپېلۍ حال وایه جمشیده، او چې خبر په مسله هر مسلمان شي. نو چې روحونه په جسمونو کې داخل شي بیا شپېلۍ ته اسرافیل به درمایل شي، او په درېیم ځل چې شپېلۍ ته پوکی ورکړي او دغه ځمکه به بې حد او درزه حل کړي. نو په یو دم به ځمکه وچوي په هیبت، او چې مخلوق به د قبرونو نه اوچت. نو په کوم شکل چې پیدا وي څوک د موره، نو هم به دغسې برمن پاتې د ګوره، او نه د چا به ږیره برېت نه به سنت وي. نو خو ویښته صرف یې د سر به امانت وي، کړانده وي او څوک ګډ هلته به روغ وي، او خورم قسم که یو ذره پکې دروغ وي. نو په اول به پاک رسول ځمکې نه پاسي، او د جنت ښکلې کپړې به یې لباس وي، دا پوشاک به ورته راوړي جبرائیل. نو چې به پورته معشوقه د رب جلیل. نو صادقان او شهیدان په درېیم وار، دې نه پس د مؤمنانو کېږي شمار. نو پر ورو به علم پاسېږي د قبره، فیصلې به هلته کېږي بې د جبره. نو ابوبکر صدیق یار بل به عمر وي، دوی په څنګ کې به ولاړ د پیغمبر وي. هر امت به بیا ورځي خپل نبي ته، مسلمان به ځي رسول عربي ته، ټول عالم به په هیبت اسمان ته ګوري. نو په میدان کې به درک نه وي د سوري، نر او ښځې به برمن سره ولاړ وي، هم برمن به خپل غم کې ټوله تار وي، څوک به نه ګوري د یو بل شرمګاه ته. هر سړی به په زارۍ وي پاک الله ته، او که ګوري نو خالي به د هلت وي، د ماشوم غوندې هر څوک به بې شهوت وي. نو هم د لمر به ډېره ښکته په سرعت شي، په انداز به د یو میل په مسافت شي، په اسمان کې به برېښنا داسې پړه کېږي، ټول مخلوق ترېنه بې حده به ویرېږي. اوازونه به راځي ډېر هیبتناک، او لکه څرنګه راغورځي چې افلاک وي. ګرمي به د دې لمر په داسې شان، په خولو کې به جګ جګ وي هر انسان، له ګرمي نه به په هر چا خولې راشي، لوږه تنده کې لا نور به مبتلا شي. نو ای جمشید د نبي د خولې بیان دی، دا بیان خو په لکونو هم ارزان دی. نو پیغمبر وایي محشر په لوی میدان کې د خلاصي طاقت به نه وي یو انسان کې، د ګرمي نه به په هر سړي خولې وي، کافران به په کې ډوب ان تر خولې وي. امتیان چې کوم د پاک نبي رویدار وي، څوک ګېډۍ څوک به زنګون څوک به تر ملا شي، بعضې تر مرۍ به مبتلا شي، د نبیانو به لامده د خپو تلي وي، نور بدن به د خولو نه یې خالي وي. نو کافران به د ګرمۍ نه شي ډېر تنګه، لار د تېښتې به دوی نه مومي هېڅ رنګ، او لوږه تنده به یې لا کړي په عذابه. نو په دوی کې به وي د لوږې ډېر تراب،
نه به وي چېرته اوبه چې دوی یې نوش کړي دا د لمر ګرمي به دنګ تر دنګه جوش کړي نو پر 1000 کاله به خلک په دا شان وي په خپل ځای باندې ولاړ به په لړزان وي او چې ډېر تنګ شي دوی به ګوري بابا آدم بیا ورته وبه وایي داسې کل عالم بیا مونږ ستا اولاد یو ته مو شفاعت کړه خدای دپاره مونږ خلاص له مصیبت کړه بیا آدم به جواب ورکړي په دا شانه ای نن بې حده په غضب دی پاک منانه نو ما خوړلي دي غنم زه خطاوار یم تاسو څه کړم زه په خپله ناقرار یم خطایي د ما نه شوې نن ویرېږم او زه به څنګه د الله مخکې ودرېږم نو تاسو ورشئ نوح نبي له په فریاد او شاید هغه وکړي ستاسو څه امداد نو بیا به خلک ورشي نوح علیه السلام ته نو شفاعت لپاره وایي به نیک نام ته لیکن دی به ورته وایي زه مجبور یم په خپل غم کې مبتلا یم په ضرور یم ابراهیم ته به بیا ورشي ټول عالمه ته خلیل د پاک الله یې محترمه نن زموږ دپاره سوال که دغه پاره چې موږ بچ شو د دوزخ د سورنګاره نو ابراهیم خلیل الله به هم انکار کړي دی به هم د خپل امت ځان بیزار کړي نو لنډه دا چې که مساوي که عیساوي هر نبي به په نفسي نفسي ګویا وي نو د ټوپۍ جمشید خلک به روان شي او په ژړا نبي سلطان ته به ګویان شي نو چې مخلوق شي د ګرمۍ ځینې بېتابه نو بیا به وایي ای رسول عالي جنابه موږ ته هر یو پیغمبر راکړو جوابه څوک زموږ د شفاعت نه لري تابه او اوس که تا نه جوابي سو جبه چېرته شفاعت دې نن کبر دی پاک اکبر ته په رښتیا سره نبي آخر زماني په امه و مرسلانو کې سلطاني پاک الله در باندې ختم رسالت کړو نو ستا امت یې بالاتر ټول امت کو ته که نه وای نه به ځمکه نه اسمان و نه به جن و نه ملک نه به انسان و پاک نبي به کل عالمو ته دا وایي چې نن ستاسو شفاعت ما لره ښایي نن به زه کړم شفاعت د ګناهګارو نو هم دوزخ نه به ځي ډلې د کفارو بیا به مخ کړي پیغمبر د رب درګاه ته اجازت ته شفاعت راکړه ته ماته ناګهانه جبرایل به راښکاره شي مخلوقات به یې همه په ننداره شي نو هم بوراک به ورسره په همراسته وي ځین رکا به یې د سرو زرو ښایسته وي پاک رسول به د بوراک د پاسه سپور شي شفاعت ته به روان طرف په لور شي د اسمان طرف د دې چې معتبر بیا چې داخل به پړومبي اسمان سرور بیا یوه ماڼۍ د ډېره ښکلې په اسمان کې د دې ذکر کړی رب دی په قرآن کې چې مقام ورته ویلی د محمود شي دې مقام کې پیغمبر به ډېر خوشنود شي داخلیږي دې ماڼۍ کې چې سلطان په نظر کې به راځي د هر انسان ټول عالم به وایي یو بل ته پجار چې رښتونی پیغمبر و پاک رویدار کافران به شي په خپلو کړو پښمانه په ژړا به شي توبو باندې ګویانه بیا به وایي چې موږ څومره جاهلان وو چې دنیا کې د نبي نه روګردان وو په مقام کې د محمود به ناسوپت وي ورسره به فکر ډېر د خپل امت وي په سجده باندې به پریوزي پیغمبر بیا پر یوه ورځې به پورته نه کړي سر بیا پس له هغې به الله داسې فرمان کړي چې خاطر به ډېر خوشحاله د سلطان کړي رب جبار به ورته وایي ای سرداره سر دې پورته کړه اوس تشه په قراره ته چې څه وایې نو هغه به منمه اوس به ځمکې ته او د هلته به درځمه شفاعت که ته کوې ما ته منظور دی ستا له رویه دا دی ځان واړه حضور دی بیا سجدې نه به سر پورته پیغمبر کړي بې حسابه به کلام د پاک اکبر کړي پاک نبي به بیا واپس راشي زمین ته ټول مخلوق به شي را جمع نازنین ته ټول عالم به کړي تپوس د شاخوبانه څه پیغام دې موږ ته راوړو د سبحانه ای جمشید پیغمبر به دا ارشاد کړي جم صحت له ظالمان به خدای برباد کړي بیا به خلکو ته دا وایي خیر الابرار اوس به ځمکې ته راځي پروردګاره څه صحت له به شروع حساب کتاب شي په میزان کې به تلل ګناه ثواب شي ناڅاپي به یو خوفناک اواز پیدا شي د اسمانه به یو نور ځمکې ته راشي خلک ټول به وایي دغه رب جمال دی په دې نور کې پوشېده د پاک انوار دی او چې راکوز شي دغه نور په کوم زمانه چې ظاهر به هغه دم ملایکانه په رښتې به وایي ای خلکه بیدار شي اوس به رب راوړي تشریف په انتظار شي موږ یو ملایکان د رب جلیل د لومبي اسمان نه راغلو په تعزیل دغه ټولې فرشتې بس یو سب کې د دې ځمکې کنارو ته یو طرف کې بیا به بل اواز پیدا شي هیبتناک یو لوی نور به شي راښکته له افلاک ټول مخلوق به وایي دغه دی سبحان خو دوی به ملایک د دویم اسمان دوی به هم جوړ کړي صفونه په زمینو د کتاب په مسله کوه یقین نو لنډه دا چې وار په وار په دغه شان ملایک به شي راکوز تر وم اسمان دې نه پاس به خاص د عرش ملایک راشي لومبي سب کې استوار په مخ به زیبا شي نو ای جمشید وي هر څوک به په لړزانه بیا به ځمکې ته راځي پروردګاره خدای تعالی دې وکړي چې ستاسو د ټولو مسلمانانو ملګرو به د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چېرته مو تر اخره پورې اورېدلی وي نو ملګرو له تاسو ټولو هیله کومه په کومینټ کې راته ولیکئ چې موږ د دویمې برخې په انتظار باندې یو او انشاءالله که د الله تعالی جل جلاله رضا وه دومه برخه به یې هم تاسو ته په ډېر کم او نږدې وخت کې ډالۍ کړم الله تعالی جل جلاله دې د رسول الله مبارک شفاعت په ورځ د قیامت باندې او الله تعالی جل جلاله دې خپل دیدار موږ ته په ورځ د قیامت باندې را په نصیب کړي او ماشا خالد وطنیار خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ وسلام كل نفس ذائقة
سكرات الموت ثم لمنزونه تل کړی پنځه وخته په کزن موز الله پر ډېر کډېر غوسه کوي نه قیامت پورز اول تپوسا الله دل موس کړي مونږ تیار چې ورته ونا